سعودي په افغانستان کې خپل سفارت بیرته خلاص کړ. د سعودي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په کابل کې خپل سفارت بیرته خلاص کړی. د سعودي دولتي اژانس ویلي چې سعودي په کابل کې د قونسلي خدماتو په برخه کې د افغانانو لپاره د لیندۍ پر نهمه خلاصه کړه. سعودي د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته خپل ټول ډیپلوماټان له افغانستان څخه ویستلي وو. تېره اونۍ داسې راپورونه ورکړل شوي چې سعودي په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. له متحده عربي اماراتو قطر څخه وروسته دا دریم عربي هیواد دی چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. سعودي یو له هغه دولتونو څخه دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په تیر دوره کې هم په رسمیت پیژندلی و. همداراز په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دغه هیواد د افغانستان اسلامي امارت په اړه مثبت نظر ورکړی و. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې هیله مند د نوي افغان سرپرست حکومت په افغانستان کې ثبات راولي او دوی د افغانستان آینده لپاره د افغانستان د خلکو انتخاب چې د بهرنیو لاسونو څخه لرې وي ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلي چې 14 سعودي ډیپلوماټان افغانستان ته راغلي دي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو مهم پرمختګ بللی ده. همدارنګه هندي رسنیو هم راپور ورکړی ده چې هند غواړي په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي.